د رحمان بابا کلام. زه د محبت هغه لیک یم چې په وینو د لیکل شوی، زه د زړه هغه تصویر یم چې له اشنا سره جوړ شوی. نه مې ورانه کړه زمانه، نه طوفان ته تسلیم شوی، زه د دردونو طوفان یم خو له عشقه نه ستړی شوی. د جانان د زلفو بند یم د نظرونو قفس کې، زه د حسن کیده یم خو د لټون نه آزاد شوی. د فراق شپه مې اوږده ده خو امید رڼا راکوي، زه د سبا د اهمید سرک یم چې له خدای را استول شوی. تشریح د زه د محبت هغه لیک یم چې په وینو د لیکل شوی. او تشریح شاعر وایي زه د محبت یو داسې خط یم چې د زړه له ژور درده او قربانیو سره لیکل شوی یم، لکه څنګه چې عشق خپل دردونه د وینو په رنګ بیانوي. دا د شدید احساس نښه ده. زه د زړه هغه تصویر یم چې له اشنا سره جوړ شوی. تشریح زما د زړه دا شکل یا صورت د یار محبوب په محبت کې جوړ شوی، یعنی زه خپل ذات د یار د مینې له مخې پیژنم. نه مې ورانه کړه زمانه، نه طوفان ته تسلیم شوی. تشریح د دنیا سختیو خلکو یا بدمرغیو ما مات نه کړم. زه دومره قوي یم چې د طوفانونو مقابله مې کړې. زه د دردونو طوفان یم خو له عشقه نه ستړی شوی. تشریح زه خپله د غمونو یو سمندر یم خو د یار محبت مې زړه ته دومره خوږ دی چې هیڅکله مې نه دی ستړی کړی. د جانان د زلفو بند یم د نظرونو قفس کې. تشریح زه د یار د زلفو ویښتو بندیوان یم خو دا بندیخانه زما لپاره قفس نه بلکې یوه خوږه مینهناکه دنیا ده. د حسن په نظرونو کې بند یم. زه د حسن کیده یم خو د لټون نه آزاد شوی. تشریح زه د ښکلا اسیر یم خو د پریشانۍ سوال یا تلاش نه خوشحال یم، ځکه چې په محبت کې مې خپله دنیا پیدا کړې. د فراق شپه مې اوږده ده خو امید رڼا راکوي. تشریح د جدایي او فراق شپې مې اوږدې دي خو زه امید لرم چې بیا به وصل راشي. همدا امید زه ژوندی ساتي. زه د سبا د اهمید سرک یم چې له خدای را استول شوی. تشریح زه د سبا د رڼا یو پیغام یم، یو الهامي وجود یم چې د خدای له طرفه د خلکو زړونو ته امید ورکوم. رحمان بابا دا وایي مشه خفه له دنیا نه. تشریح رحمان بابا موږ ته تسلي راکوي د دنیا له سختیو مخ په کیږي. هر قدم که تریخ هم وي عشق کې لال جوړ شوی. تشریح که څه هم د مینې لار سخته ده خو هر ګام چې اخلو موږ د صبر، تقوا او عشق له لارې قیمتي لالونه ارزښتناک خلک کیږو. عمومي پیغام: دا غزل د عشق، صبر، قربانۍ، امید او الهام غږ دی. دا موږ ته ښیي چې که څه هم دنیا سخته ده خو محبت، ایمان او امید انسان ته روحاني قوت ورکوي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، سبسکرایب او کمنټ مه هېروئ. د نورو ښکلو شعرونو لپاره همدلته پاتې شئ. دا د ایاز صافي افیشل چینل دی. مننه کوم چې تر پایه راسره پاتې شوئ. ته خپل نوم په کمنټ کې ولیکه.